شوق او ذوق یې مجبوروي چې وایلون ته لاس او ویې غږوي. کال کېږي چې په دغه تارونو ګوتې ګرځوي، هڅه کوي د وایلون له سینې چغې او سوې اسپیلې راوباسي. منیژه په دغه برخه کې لا شاګرده ده، خو بیا هم پر ځان او وایلون فشار راوړي چې خوږه یې وغږوي. من مدت 1 سال میشه که موسیقی کار میکنم و علاقمندی من به وایلون است و وایلون زیاد دوست دارم. دی استاده ده، د وایلون په تارونو د نغمې زده کول ورښیي. د موسیقۍ په دغه کورس کې نه یوازې وایلون بلکې په نورو برخو کې هم زده کړې ورکول کیږي. شاگردای ما فرق میکنه چون رشته‌های مختلف تدریس میشه، استادایشان مختلف هستند و در بخش وایلون چندین دختر خانم‌ها هستند، در بخش گیتار بچه‌ها دخترها هستند و در همه آلات موسیقی ما شاگردای مختلف داریم. د دې کورس مسؤله مرجان فدایی وایي د کورس جوړولو څخه یې موخه د افغانستان موسیقۍ ته وده ورکول دي. در جامعه ما که زندگی میکنیم خب خیلی مشکل هستن که می خانم‌ها بیان موسیقی بخونن، بازم ما بعضی شاگردان رو امیدوار می‌هستیم که بیان درس بگیرن. خوب است میان شاگردان میان کار میکنن، ولی میخوایم که زیادتر بیان کار بکنن چون بر ما عاید مالیش مهم نیست، بر ما فقط همی است که موسیقی افغانستان رشد بده. که دوی ځان ته هم وي د موسیقۍ آلې یې ښه غږېدونکي ملګري دي.